شریف خانه داسې به وکړو لږ انتظار را وکړه ظفر راځي بس به ډوډۍ وخورو څنګه داسې مې نه ده خوښه ظفر چې راغوښتې بیا د زه ستا لپاره ډوډۍ راغوښتم وي د ظفر خو ملګری دی نو په ستا د ظفر تر مابین څه مسله ده ظفر څوک به د تا ډوډۍ ظفر ګرده خوري ته تر اوسه په دا نه یې خبر چې زما د ظفر سره سلام نشته زه دا لوړ ګرځم د ده لپاره زه انشاءالله دی په مخه دا به دا سر ګډوي زه خو نه یم خبر ورور څه کیسه ده کیسه راته وکړه څه لیمړکو تېل ابدي نه لري سړی ته خو کیسه وکړه څه کیسې غواړم او بله ورځ مې کور ګل تیار کړی وی د کوټې چت مې ګلاوی هلکان ته مې ورغږ کړې مال هغه د ګل باټلۍ راړې نو هغه ماته سوږي شنو ظفر ماته کړې وه یا ظفر نه ده ماته کړې خو ته خو ماته ګیه لکه نو هغه ماته سوږي وه نو مال ګل زه اوس په چیش کې وکړم بس هغه ماته شو پر منجاري هلکانه پسې خرڅه کړې بس یاته مې کریاب شولمه فکر مې وکړي ته یا ښه بس مې ور ووتمه تر لوړه لار ورغلمه اوس سوچ مې دا دی چې ظفر کله به ورسم د ګل باټلۍ به راواخلم په لار روان یم بس فکر راولوېدی سوچ راولوېدی نو تا ته مې لږ تکیه وکړه دی ودرېدم سړی نو که ته ورغلې دروازه دې وټکوله کښینی دې راغلی څوک غواړي ظفر غواړم ظفر کور دی نو راویې غږوم هلک بېرته ولاړی ظفر نه ظفر ته وویل ته اوس ورته چیش غواړې ما له لاسه ولیا نه کړې زه ورته یم راځه د هلک واپس ما راغلی زه ورته یم زه ظفر څه کوم د ګل باټلۍ راوباسه ګل را ذکره کېږي د کوټې چت وګلوم بس هلک چې ورغلی دی ظفر ته ما د ده دپاره باټلۍ نه ده راوړې داسې پښتو متل دی چې غوا چې مچ چې غوا میندې مچ په مستو میندې غوا ته وایي بس هغه مچ چې پر مستو میندې غوا ته وکړي د هغه اوښان درې که چې هغه دروازه غټه کښېږدي پلان د روي دروازه غټه کښېږدي بس نو ظفر یې خبره ده کړې هلک چې بېرته ما راغی نو زما انسان یم خو زړه مې بد شو بس له دغه ځای راوګرځېدم ګوښه ورغلم نه بس راغلم نه ورځم سلام یې کوم ښه پای فکر د سلام چې بند دی ظفر وویل نه دې درته کړي ستا سلام چې بند نو هغه راته یې که نو یې څرنګه دی سړی کښېنه ستا دماغ کار نه کوي ته شریف خانه ته بس الایسي په خلکو شپیانې کوې ته په ستا دماغ کار کوي که نه کوي یاره بس ته هم د ده لخوا ما په تا سر خلاص و ته یې پوهېږې د ډوډۍ مې پسې زه ولاړم خبره واوره پرېماني وخت نه شو ته تر وله زما نه دغه تر سلام نه چې بېره یم ملامتم ځای نه 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 یوه خبره واوره خبره خو واوره شریف خانه خبره واوره شریف خانه ته خبره واوره ای څه تره انسان دی